سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. بیا هم د 11م ټولګي تدریسي بهیر مو د بیضوي د ګراف مختصات او معادلې ته رسیدلی دي. غواړو چې نن تاسو ته د بیضوي د ګراف مختصات او معادله تشریح کو چې د بیضوي د ګراف مختصات به تاسو څه ډول ټاکئ. نو راځو دلته لومړی د بیضوي د ګراف مختصات رسمو او بیا ګراف رسمو او له هغه څخه مختصات تاسو ته ښیو. او که تاسو غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې در ورسیږي نو لطفا افغان ری چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تعلیمي پروګرامونو څخه برخمن اوسئ. نو راځو د بیضوي دوه حالته لري. یو داسې بیضوي ده چې اوږد قطر یې د ایکس پر محور باندې واقع وي. اوږد قطر ما مخکې تیر درسونو کې تاسو ښوول دي. اوږد قطر چې دی هغه ای زبر سره ښودل کیږي. بیضوي چې د فرض که دا د بیضوي یو شکل دی تاسو چې په دې کې د بیضوي اوږد قطر چې دی د ای او ای زبر په نامه سره دی او لنډ قطر بیا د بی او بی زبر په نامه سره دی او د بیضوي مستقرې نقطې یا ټاکل شوي نقطې چې دي هغه د اف او اف زبر په نامه سره دی. تاسو اوس څنګه کولی شئ د بیضوي د ګراف څخه د هغه مختصات وټاکئ. نو د بیضوي د ګراف مختصات ټاکلو لپاره به داسې کوئ. د بیضوي د مرکز څخه دا تناظري مرکز څخه دا تر راسه پورې فاصله چې د اوږد قطر د راسه پورې فاصله په ای ښودل کیږي. څنګه چې دا فاصله د ایکس پر محور واله کیږي نو قیمت یې باید ایکس ته ولیکل سي. نو موږ لیکو چې د ایکس پر محور د ای په اندازه فاصله واله شوې ده او همیشه د ایکس پر محور د وای قیمت صفر وي. همیشه په یو نقطه کې لومړی ایکس لیکل کیږي بیا وای لیکل کیږي. څرنګه چې دا د ایکس پر محور واله شوې فاصله ده نو ایکس ته قیمت لیکل کیږي په څومره اندازه د ایکس پر محور واله شوې فاصله ده د ای په اندازه. نو ځکه د ایکس پر محور د ای په اندازه فاصله واله شوې ده ای لیکو او د ایکس پر محور همیشه د وای قیمت صفر دی. نو د اوږد قطر یوه نقطه چې ده ای او صفر او د اوږد قطر بله نقطه چې بیا ده دغه شی طرف ته حرکت مثبت ای ښودل کیږي او چپ طرف ته حرکت بیا په منفي ای ښودل کیږي. اوس راځو د اوږد قطر د دویمه نقطه چې په لاس راوړو د ایکس پر محور واله شوې فاصله ده نو منفي ای او صفر ځکه چې په یو نقطه کې ایکس وای قرار لري. څنګه چې دا د ایکس پر محور واله شوې فاصله ده نو ایکس ته د منفي ای په اندازه فاصله ده قیمت ده او د وای قیمت د ایکس پر محور همیشه صفر وي. او دا د اوږد قطر مختصات شوله. اوس بیا راځو د لنډ قطر مختصات. د لنډ قطر مختصات چې دي بی او بی زبر نقطې چې تاسو کله ټاکئ مختصات یې نو دا د وای پر محور واله شوې فاصله له مرکز څخه تر دا راسه پورې په بی ښودل کیږي. لوړ مثبت حرکت دی او لاندې بیا چې تاسو راځئ دا حرکت بیا په منفي سره ښودل کیږي منفي بی باندې. څرنګه چې دا د وای پر محور وهل شوی فاصله ده نو د وای په محور بیا د ایکس قیمت صفر دی او د وای پر محور د بی په اندازه فاصله وهل شوی ده. او همدا رقم بی زبر نقطه چې ده بیا د وای پر محور وهل شوی فاصله ده باید ایکس صفر وي د وای پر محور او د وای په محور باندې څومره فاصله وهل شوی ده د منفي بی په اندازه سره. دا مو د لنډ قطر مختصات یا نقطې شولې چې صفر او بی صفر او منفي بی. او که بیا تاسو غواړئ چې د دغه بیضوي د محراک مختصات په لاس راوړي څه رقم چې دغه محراک پر ایکس محور باندې فاصله لري هغه محراکي فاصله چې وهل کیږي په سی سره ښودل کیږي. د ایکس پر محور د سی په اندازه فاصله وهل شوې ده د وای قیمت یې صفر دی او اف زبر بیا شی طرف ته مثبت سی
چپ طرف ته حرکت تر محراک پورې په منفي سي ښودل کیږي په منفي سي سره ښودل کیږي نو بیا لیکو چې منفي سي او صفر څنګه چې د اکس پر محور وال شوی فاصله ده نو اکس ته منفي سي او د اکس پر محور د وای قیمت همیشه صفر وي دا د هغه بیضوي د ګراف مختصات دي چې کله یې اوږد قطر د اکس پر محور باندې واقع وي او د داسې حالت لپاره د بیضوي معادله داسې شکل لري اکس مربع پر ا مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي په یو سره دا و د بیضوي د ګراف مختصات په هغه صورت کې چې کله یې د بیضوي اوږد قطر د اکس پر محور باندې واقع وي نو که چیرې بیا داسې حالت مو ودرلودی چې د بیضوي د اوږد قطر د اکس پر محور منطبق نه و اوږد قطر یې د وای پر محور باندې منطبق و د داسې حالت لپاره بیا مختصات چې دي سرچپه لیکل کیږي مثلا دا د بیضوي اوږد قطر چې دی په ا او ا زبر ښودل کیږي هغه که څه د اکس پر محور که څه د وای پر محور وي او لنډ قطر یې په بی او بی زبر باندې ښودل کیږي او ستاسو چې فکر وي غټ قطر چې پر هر محور واقع وي محراکونه همیشه پر هغه محور سره واقع وي یعنی غټ قطر اوس د وای پر محور دی نو محراکونه هم د وای پر محور باندې ورسره واقع کیږي یعنی اف اف زبر نقطه اف اف زبر نقطه اوس موږ راځو د بیضوي د ګراف مختصات یا نقطې ټاکو په هغه صورت کې چې کله اوږد قطر د وای پر محور باندې واقع وي ښه اوږد قطر چې دی همیشه د اوږد قطر وال شوی فاصله له تناظري مرکز څخه داسې دی چې په ا سره ښودل کیږي نو دا چې د وای پر محور فاصله ده د وای پر محور د اکس قیمت صفر دی او د وای پر محور د ا په اندازه سره فاصله وال شوی ده د اوږد قطر یوه نقطه چې کله اوږد قطر د وای پر محور وي یوه نقطه صفر و ا سول او بله نقطه بیا د وای پر محور وال شوی فاصله ده لوړ مثبت لاندې منفي نو دا چې د وای محور دی باید تاسو په یاد وي چې په وای محور کې د اکس قیمت صفر دی او د وای پر محور د منفي ا په اندازه فاصله وال شوی ده او دا چې بیا دی لنډ قطر هغه اوس د اکس پر محور باندې واقع دی نو چې کله تاسو دا مختصات ټاکئ دا د اکس محور دی د لنډ قطر وال شوي فاصلې په بی او منفي بی باندې ښودل کیږي دا چې لنډ قطر د اکس پر محور وال شوی فاصله لري نو اکس پر محور د بی په اندازه فاصله ده او د اکس پر محور د وای قیمت صفر دی او دا بیا هم د اکس پر محور وال شوی فاصله ده د اکس پر محور د منفي بی په اندازه فاصله لري او د اکس پر محور د وای قیمت صفر دی نو د لنډ قطر مختصات بیا بی او صفر منفي بی او صفر او پاته چې سول محراکونه خو د وای پر محور دي تر محراک پر فاصله چې د مرکز څخه په سی باندې ښودل کیږي نو د محراکي فاصله چې د وای په محور باندې ده نو د وای په محور باندې د اکس قیمت صفر وي او تر محراک پر د وای پر محور د سی په اندازه فاصله وهل شوې ده او بیا راسو اف زبر نقطې ته هغه مثبت سی لاندې بیا منفي سی دا چې څنګه د اف زبر مختصات ټاکو نو دا د وای پر محور وال شوی فاصله ده د وای پر محور اکس باید صفر وي نو اکس صفر دی د وای پر محور د منفي سی په اندازه فاصله وهل شوې ده نو دا مو د بیضوي د ګراف مختصات چې په هغه صورت کې چې کله یو اوږد قطر د وای پر محور باندې واقع وي او معادله یې د داسې حالت لپاره داسې ده اکس مربع پر بی مربع جمع وای مربع پر ا مربع مساوي په یو سره دا د هغه صورت کې د بیضوي معادله ده چې کله یې اوږد قطر د وای پر محور باندې واقع وي د ا او بی ځای تغییر وکړي له اولني حالت څخه پخوا اکس مربع پر ا مربع چې وي هغه اوږد قطر د اکس پر محور واقع وي او که چیرې اکس مربع پر بی مربع وه د بیضوي اوږد قطر د وای محور باندې واقع دی او چې کله تاسو په مثالو کې وپېژنئ چې دا اوس دا بیضوي سوال چې موږ ته راکړی دی بیضوي دغه ګراف چې دی غټ قطر د وای پر محور دی که د اکس پر محور داسې په سوال کې مثلا داسې ولیکل سي اکس مربع پر سل جمع وای مربع پر څلور شپېته مساوي په یوه سره وای دا بیضوي معادلې یو سوال یې راکړی دی تاسو وای د دې ګراف وټاکئ چې دا ګراف یې
د اکس پر محور دی او که د وای پر محور. تاسو له دغه معادلې لپاره د وای د محور مختصات استعمالوي او که د اکس د محور مختصات استعمالوي. که چیرې د اکس مربع مخرج غټ و نو تاسو باید دغه نتیجه ځنې واخلئ چې د بیضوي غټ قطر چې دی هغه د اکس پر محور باندې واقع دی. او که چیرې بیا داسې ودرلودل چې مثلا اکس مربع پر 4 جمع وای مربع پر 100 مساوي په یو سره، یعنی د اکس مربع مخرج کوچنی وو او د وای مربع مخرج لوی وو، نو د دې معنا بیا دا ده چې د بیضوي غټ قطر دغسې حالت لري، د وای پر محور غټ قطر واقع دی. بیا به تاسو د اکس د محور مختصات نه استعمالوي، دا د وای د محور مختصات به بیا تاسو استعمالوي. نو انشاءالله درس مو واضح کړ. خدای دې وکړي چې له تدریس مو اعظمي استفاده وکړي. نو تر بل درس پورې چې زموږ آینده درس چې دی هغه د بیضوي د معادلې مثالونه دي. تاسو به یې ګراف څنګه رسموئ، له سوال څخه سوال به یې څنګه حلوئ، غټ قطر کوچنی قطر به یې څنګه لاسته راوړئ. راتلونکي درس ته په تمه اوسئ، انشاءالله موږ به یې درته تشریح کړو. مننه.